الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم عزیز طلبہ کرام او زما عزت مند مسلمانانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر کال زموږ په دې دارالعلوم کې د طلبه کرامو د دستار فضیلت متعلق یو دینی او روحاني اجتماع دا منعقد کیږي او زموږ دا اجتماع او د دستربندۍ دا پروګرام دا هر کال په دوه نشستو کې منعقد کیږي یو نشست دا الله په فضل و کرم او ستاسو په دعاګانو سره هغه بیا پای تکمیل ته رسیدلی دی او نن اوس دا د دې دیني اجتماع دویم نشست د هغې آغاز کیږي زما عزتمندو دا یو ډېر بابرکت او د ډېر فضیلت او د اهمیت حامل مجلس دی موږ او تاسو ته پکار دي چې د اول نه تر اخره پورې په دې کې خو په شوق او په توجه سره شریک شو او څومره چې زموږ علماء کرام حضرات او څومره زموږ مېلمانه زموږ کابرین دا روان دي چې د هغوی خبره د هغوی بیانات دا موږ ښه په توجه سره واورو او زموږ نه د هغوی ناقدري او بېادبي راوړل شي د دې به ټول ملګري انشاءالله چې موږ نو خیال ساتو زما عزتمندو دا یو ډېر بابرکته محفل دی احادیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې داسې مجالسو ته داسې مجموع ته او داسې محفلونو ته د الله جل جلاله فرشتي دا حاضری کوي
چې کله داسې محفل دا ختم شي اختتام ته ورسي او فرشتي بر اسمانونو ته ځي نو الله جل جلاله د خپل علم باوجود د فرشتو نه تپوس کوي چې او زما فرشتو تاسو د کوم ځای نه راغلئ فرشتي ورته فرمایي ای زمونږ ربه مونږ خو د داسې یو محفل ته رالو د داسې یو مجمع ته رالو چې کوم ځای کې ستا او ستا د حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی ذکر کېدو د هغوی یادګیرنه کېده نو الله جل جلاله ورته وفرمایي چې او زما فرشتو تاسو ګواه اوسئ چې ما د دې ټولو مغفرت او بخښنه وکړه نو زما عزتمندو دا هغه برکته او دیني محفل دی د قرآن محفل دی قرآن دا د الله جل جلاله عظیم کتاب دی او الله جل جلاله فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک او زما حبیبه ما دا قرآن دا موږ تا طرف ته نازل کړو لیدبروا آیاته د پاره د دې چې دا خلک د دې قرآن په آیاتونو کې غور او فکر وکړي ولیتذکر اولو الالباب او چې عقل والا هغوی د دې قرآن نه نصیحت حاصل کړي دارنګه زما عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين الله جل جلاله د دې قرآن په ذریعه سره د ډېرو خلکو نه اوچتې او لوی درجې ورکړي چا چې قرآن دا زده کړو د دې علم یې حاصل کړو په خپل عمل کې یې راوستو نو کومو خلکو چې زما عزتمندو په دې قرآن باندې عمل وکړو دا یې په خپلې زندګۍ کې راوستو الله جل جلاله داسې خلکو له لوی لوی درجې ورکوي د دوی درجې بلندوي ویضع به آخرین او ډېر خلک داسې دي چې د دې قرآن په ذریعې سره هغوی الله تعالی ښکته کړو هغوی ښکته وغورځول نو دا د څه د وجې نه زما عزتمندو د دې د وجې نه چې هغوی قرآن پسې پشت خپل شاته وغورځول قرآن یې په خپلو زندګو کې راوستل او نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل ان من افضلكم من تعلم القرآن وعلمه نبی علیہ السلام فرمائی پتاسو کی بہترین سڑے بہترین شخصیت هغه دی چې هغه قرآن کریم په خپله زده کړي وعلمه او نورو خلکو ته چې کوم دی د هغې تعلیم ورکړي نو زما عزتمندو دا یو دیني او برکتي محفل دی د هر محفل د صدارت لپاره د یو صدر ضرورت وي د دې محفل د صدارت لپاره زه د دې جامعې او د دې مدرسې محترم جناب محمد زاهد صاحب د هغوی نوم پېښ کوم انشاءالله ستاسو به ما سره دې کې اتفاق وي بیا عزتمندو هر یو دیني محفل چې شروع کېږي هغه په تلاوت د قرآن پاک سره شروع کېږي د قرآن کریم د تلاوت لپاره زه د دې مدرسې طالب علم د قرات سبعه طالب علم قاری محب احمد ربانی صاحب د هغوی ته درخواست کوم چې هغوی تشریف راوړي او د دې محفل آغاز په تلاوت د کلام الله سره وکړي قاری محب احمد ربانی صاحب
أعوذ بالله من الشيطان